من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 94 نبی والو سے فلاخانہ برد نیمانگ رنی کوئی لگا وما ارسلنا نولے گلی مونگ فی قریت پیسیو علاقہ یا اسیو شار کے من نبین اس پیغمبر اللہ خزنا مونگ نیولیو آلہا اسی دن کے آل دے شار بالباسائے پا بدنی تکلیف بانے بمالی تکلیف بانے والذرائے او بدنی تکلیف بانے لعلہم یذرعون دے دپارا چی دویا جزیو کی اللہ تعالیٰ تا نداتا یو مسئلہ اولی گئی کہ اللہ تعالی د چا حبیب دے او د چا طبیب دے د چا حبیب دے او د چا طبیب دے نو تکلیف سے ورکی بازے خلقو لا د علاج د پارے ورکی دا غی اصلاح کئی دکا طبیب دے نو دا غی سکی اصلاح کئی او بازے نور خلقو لا جی تکلیف ورکی نو دا غی حبیب دے ٹیسٹ پہ کئی سپے کئی سیف اللہ خانہ امتحان پر گئی نو بس دا با یاد ہے اس بس دا جملہ چلی یاد ہے دا سے پرفیکٹ جملہ لگا نهار کس باران نشنو داس بدحال اول ضرورة خبري كوايا شو ودلوي وني دي راس هو تشكلاش دا بدخلاقي هو استاني برا مسئلہ بیا اس سبق آتی ثم بدلنا مکان السیئت بیا بدل کے ورکل منگا مکان السیئت پزائد تکلیف بانے الحسنتا راحت حتی غفو تردے پورے کہ دا خلق زیاسو پمال و پاولاد کے وقالو دوئے قد مس آبان الدراؤ تاکہ سرا رسیدلیو پلارانو زنونتا الدراؤ بدنی تکلیف والسراؤ امال تکلیف فاخذناهم بغتتن انیول ممدویلا بغتتن لا صحابا وهم لا یشعرون ادیت احساس نکید نو دوی چکلا مال او اولاد زیاد شو او دوی ته چا ذکر کو د تکلیف نو دوی نه غزمانه غو خلق ډیر د خیانو سیو خلق ډیر پسمانده او زمونږ د پلاران نکانو زمانه وا مونږ اوس دوره ډیولپیو چې مونږ سره خدای هم سره شي کوله ولو ان آل القرى اکچر آل دے شارو آمنو ایمان راوڑے وے واتقو تقوی اختیار کرے وے نو ایمان عقیدہ دا تقوی دلتا عمل دے ایمان سر چلے تقوی ذکر راشی نو ایمان یا تقوی نمراد سی عمل ولو ان آل القرى اکچر آل شارو آمنو ایمان راوڑے وے واتقو تقوی اختیار کرے وے نو تقوی صالح عمل دے لفتحنا غلیم یقینا من بپرانستیو دوی بانے برکاتن دیر برکتنا من السماء دا آسماننا پنزول دا باران دا آسماننا پنزول نستار قندار مسئلہ پکرالا چھ بس عقیدہ او تقوی دو شئینے پکار دی سب پکار دی ولو انہم آمنوا اکچر دوی ایمان راوڑے وے عقیدے مضبوط ہے واتقوا تقوی اختیار کرے ہوئے سمانا عمل صالح میں سمانا عمل صالح علامہ اوزائی کی ہوئی اردو کی ہاں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا مفہوم میں ہوئے گی آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا او نن تم دے ابراہیم بنی ایمان پیدا شی دو اور نہ بیا گلستان جوڑے دیشی صحیح او بل شعر ہوئے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی وہی تو بدر والا ماحول پیدا کر دا آسمان نبوسوں فرشتی جوک در جوکستا دا حل تفر رکھ دیشی صحیح شخب ولو ان آل القرآن آمنوا برسر فراز can you turn off these fans no here no there in your front yes turn off all the buttons
جزاک اللہ. ولو ان آل القرى کچر آل دشارو آمنو ایمان راوڑے مانا عقیدے پخوے. اس دے ایمان داوا خو مونگا ٹول درو، ایمان داوا خو مونگا ٹول درو، خو اصلی ایمان نشتا. واتقوا تقوا اختیار کرے یعنی عمل صالح وے. لفتحنا غلیم یقینا من پرانست دوی بانے برکات دیر برکتنا من السماء دا اسماننا والارض دزمکنا دا اسماننا پا باران سرا دزمکنا پا زرغنے سرا دا تولی کہ اسماننا پا باران سرا دزمکنا پا زرغنے سرا. چیو بل زائے کدی تائید پیدا کر سشے بے پیدا کر تائید بے پیدا کر. سورہ مائدہ، سورۃ مائدہ نو آیت نمبر 66 شپچ پہ تھا. ولو انہم اکچر دی یہود و نصاراو پخپل زمانہ کے کما زمانہ کی پخپل زمانے آگا چکل یہود مسلمانانو او نصارا پخپل زمانہ کے مسلمانانو. ولو انہم کچر یہود و نصاراو اقاموا التورات امپلیمنٹ کرے تورات. اقاموا مانا امپلیمنٹیشن. اقام التورات کچرے اقام التورات دائے نہ دے اللہ تعالیٰ داؤ نہ کچرے دائی تورات اور انجیل لستلے دے یا کہ تورات اور انجیل ختم کرے دے سے ہوئے. اقام التورات امپلیمنٹیشن ان ایوری اسپیکٹ آف دیئر لائف چھے دزون پہ ہر اسپیکٹ کی دی امپلیمنٹیشن کرے پولیٹیکلی سوشلی اکنامکلی مورلی ورشپ وائز ان ایوری تھنگ. خبر یاد ہے. ولو انہم اقاموا التورات کچری دوی امپلیمنٹ کرے تورات والانجیل انجیل نو اس پتہ لگے دا چھے دا آسمانی کتابوں بنیادی مقصد امپلیمنٹیشن دے. سوچے دے امپلیمنٹیشن دے. ریسائٹیشن دا بنیادی مقصد نہ دے. ریسائٹیشن کوئی پروسیس دے دا طرف کرت لو ریسائٹیشن بس منگا دے پروسیس سر اٹھاڑیو بس منگا سٹاپ سائن دغل تو بیزایا ہم سٹاپ سائن پا غلط زائے ولاڑیو دا منگا پا دغکیو سائٹیشن منگا سائٹیشن ٹکٹ پکار دے یہود نصارا ہم سائٹیشن ٹکٹ علستا یہ سائٹیشن دے سوئی ہوتا. ولو انہم اقاموا التورات کچری دوی قائم کڑے وے تورات یعنی اجراد احکام کڑے والانجیل او د انجیل وما انزل الیہم واچ نازل شو دوی تا د جانب در رب دوینا یعنی احکام نو کدی دا امپلیمنٹ کڑے وے نتیجہ بے سو لاکلو من فوقهم دی بخوراکو د پاس د دوینا اسمان باران پہ ورو اسمان بسکو باران ومن تحت ارجلهم مدلان د خپل دوینا زمکه غیب بمعنی فسنو راځه ورور. منهم امه مختصره بعضیر د يهود و نصارا او یو ډله د معتدلا چې پیغمبر باندې ایمان راوړل لکه کعب بن اشرف او سلمان فارسی لکه کعب الاحبار نه کعب بن اشرف کعب الاحبار او سلمان فارسی. نو دلتا اللہ تعالیٰ ہوئے چکہ تورات و انجیل دے امپلیمنٹ کرے ہوئے نو نتیجہ بے سوا ما با درز دروازے پہ کھلا کرے ہوئے ما بس کرے درز دروازے سورہ نوح. پیدا مطلب آیت نمبر 10 نوح علیہ السلام وئی
چې فقلتم هاوی استغفروا ربکم بخنو غواړئ پروردگار خپلنا انه کان غفارا تاکید سره دا الله تعالی دې بخون کې یرسل السماء وبلیږي الله تعالی السماء وریز علیکم تاسو باندې مدرارن ورون کې مدرارن معنا ورون کې نو پته ولګی دا چې استغفروا ربکم دو شیونو سره الله تعالی رحمت نازلوي یو چې د الله قانون امپلیمنٹ شي او دویم چې د ګناونو مغفرت وغوښتل شي خلق د ګناونو نزان منه کی او د ګناونو مغفرت غواړي نو یرسل السماء علیکم مدرارا به وقندار کې باران ووري ان دا ډول ورته وای واپس خپل سبق ولو ان آل القرى کچر آل دشارونو آمنو ایمان راوڑے وے واتقو تقوی اختیار کرے وے لفتحنا غلے پرانستے بو منگدوی باندے برکات دیر برکتنا من السماء داسماننا پا باران وروڑو والعرض ادزمکنا پا زرغنوڑو ولیکن کذبوا لیکن دوی تکذیب کو فاخذناهم نو ما دوی اونیول بما کانو یکذبون پا سبب داغ عمل چکم دوی کولو افامن آل القرآن آیا پا امان بشی آل دشارو ایاتی یوم باسونا چراش دوی تازاب زمونگا بیاتن دشپی وهم نائمون پا دی حالت کے چی دوی او دی پا دی حالت کے چی دی بدی او امن آل القرایا پا عمل بشیال دشارو ایاتیهم چی راشدوی تاباسونا عذاب زمونگا دخن دروزی وهم یلغبون اچی دوی لگیائی گیم پلے گئی چی دوی لگیائی سکے گیم پلے گئی در دنیا کاروبار سنا چلے دا پلینگ گیمز دا چلے پلینگ گیمز اللہ تعالیٰ فرمائی چی آیا دی او دی نو آغا وقت خدای را عذاب را پامن کی دیشی کنه دنیا پا کار کی چلے گیائی نو آغا وقت پامن کی دیشی نا علتا پامن کی دیشی دلتا پامن کی دیشی خبر دین کلالا افامنو مکر اللہ آیا پامن بے خوف شویری دوی دا عذاب دا اللہ نا امنو مانا بے خوف کی دل افامنو مکر اللہ آیا بے خوف شویر دوی دا عذاب دا اللہ نا فلا یعمنو مکر اللہ نشی بے خوف کے دے دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر آغا قوم چی دیر پا خسارہ کے پرات دی او کم قوم چی خساری نا بہری اگئی ار وقت خدای دا عذاب نیریگی اگئی سر دا خدای گرئی اگئی سر سی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی رأس الحکمہ مخافت اللہ سر دا علم اور دانشمندی دا خدای گردا یو سره سور دانشمند چې څومره د خدای نه لري نو چې یو سره دور د خدای نه لري ګنده دور دانشمند دی یو سره دور د خدای نه لري نو دغه عمر دانشمند دی یو سره دومره د خدای نه لري چې څومره د خدای یره ورسره زیاته ده دومره دانشمندی زیاته ده دومره عقل مندی زیاته ده دومره علم زیات دی راس الحکمت مخافت الله راس الحکمت مخافت الله نو راس معنا سر او سر دو معنی کیږي ابتدا د علم د خدای یره څخه شروع کیږي د علم ابتدا رقم ده دا یو سر دی او راس الحکمه دویم سر د حکمت او د علم د خدای یره ده نو ابتدا هم د خدای یره انتها هم د خدای یره ابتدا د علم د خدای یره انتها د علم د خدای یره نو یو عالم دور عالم د سوره د خدای نه دی خبر ده انکراله او کنه د خدای نه نیری نو بیا بابا عبدالرحمن ډیر عجیب خبره کوي چې علمیت د بے عمل عالمان سوئی چې علمیت د بے عمل عالمانو لکه گند کتابونو په خربار شي علمیت د بے عمل عالمانو لکه گند کتابونو په خربار شي څه قیمتي خبره کړې بابا علمیت د بے عمل عالمان لکه گند کتابونو په خربار شي ادروایز هغه عالمانو دور تعریف کوي او په مجلس د عالمانو بسر زر شي سوې چې په مجلس د عالمانو بسر زر شي کس ګټوي یا لوټه د سارا کس ګټوي ګټه پیژن ټیګه دبره او لوټه مړ کس ګټوي یا لوټه د سارا
وی عالمان دی رنائی دی دنیا عالمان دی د تمام جہان پیشوا بابا ډېر قیمتي سره عالمان دی رنائی دی دنیا عالمان دی د تمام جہان پیشوا صحیح او په مجلس د عالمانو بسر زرشي کسه ګټوي یا لټه د صحرا او عز الرحمن د هر عالم حلقه بگوش حلقه بگوش مانا غلام ہے برائیم چه زرحمان د هر عالم حلقه بگوش که اعلا دے که اوسط دے که ادنا دا اسمرا قیمتی شعر چه زرحمان د هر عالم حلقه بگوش که اعلا دے که اوسط دے او که ادنا ان دانا چې ډېر لوی عالم نه داغه غلام هم اچوړو ته وندي نه خو چې عالم دی داغه یې غلام دی اولم یهد للذین یرثون الارض آیا ندی ظاهر شوی آکسانو ته یرثون الارض چې هغه مالکان ګرځېدلې د ځمکې من بعد اهلها پس دړوان دیني اهل د دې ځمکې نه الله نشان او الله نشاء کچره مونږ غواړو اصبنا نو مونږ به مصیبتو سودوي تا بذنوبهم په سبب د ګناونو دوی ونطبع على قلوبهم او منگا مور او سیل لگوالا قلوبیں پزرد دوی فهم لا يسمعون بیادوی بخبرناوری تلک القرآدہ شارنا نقص علیکا منگا بیانو تاتم انبایا کسی او خبرون دوی ولقد جاعتم تاکی سر راغلیو دوی تا رسولهم رسولان دوی بالبینات فواضح بیانونو فما کانو لیومنو پس نو دوی چی ایمان راوڑے بما کذبو من قبلو د دې وجه چې دوی تکذیب کړو مخکې دینا دوی کمټمنټ کړو چې موږ هیڅ پیغمبر نه منو نو چې یو ځل سره ناروا سره کمټمنټ وکړي نو بیا هغه منو ته نیت یا بیا موږ ورته چې کو نه ورته پتا پته ده تبای کې دی بیا خبره نه مانی صحیح تبای به تاسو یو تبخای نو بیا خلک وای هغه لکه کمټمنټ کړی چې خبره باندې منه کو نه ورته پته ده تبای کې دی بیا نه مانی نو ځان ورسره مستړی کوا کذالک یطبع اللہ دارنگی سیل لگے اللہ تعالی علی قلوب الکافرین پدرون دا کافرانو وما وجدنا او منگنو مندلے لے اکثرهم دوی مجارتی لا من غادن اس وعدہ آئی کہ دو وعدے پاسداری نوا آئی کہ دو وعدے صرف دا شیطانت پا وعدہ بانے ٹنگو دا دین علاوہ دا بلی وعدے پاسداری نوا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ وَتَاكِ أَكْثَرَ مُنْغَ مُنْدَلِو أَكْثَرَ دَدُوِي لَفَاسِقِينَ خارج دَتَاغَتْ أَوْ دُو بِيڑِيَنسْتَا ثُمَّ بَعَثْنَا بِعَلَيْكَلِيو مُنْغَ مِنْ بَعْدِهِمْ پس دَدَئِ پیغمبران موسیٰ علیہ السلام بِآیاتنا فموجزات اخبرو ننو فموجزوی بنیادی دا موسیٰ علیہ السلام اسوی نورم دیری خود دنہو اللہ تعالیٰ ذکر کری نمبر اول عصا لکڑا چھ خامار تے جوڑے دو نمبر دویم شائننگ ہینڈ رقیدن کے لاس نمبر دریم ربنت قصالا اموالیم موسیٰ علیہ السلام دعا اکڑا خدای دا فرعونیان سر او سپینزر تیگی کی نو ڈبری جوڑے شوی سچے جوڑ شو ڈبری جوڑے شو او سلورم وشدد علا قلوبیم وی خدای ظلم والا سیل کی زوس انف از انف اس نقوارن سے ایمان ماری زوی اس نقوارن لکه موسی علیہ السلام سم پختون سره و څه او کنه بس موسی علیہ السلام سم پختون سره و بس چې ځل غوسه نه وي دازلو ولا سکیل کې چې ایمان نه لري د دلدا باندې صحیح نسلو پینځم الله په طوفان راولېګو دا بس معمولی نه جوړ سره کپڑے مراش آغا رو لگو سنسیٹیو ڈیر آواز میں دیر کچھ درون لا رکھا نل بیس غش دیر لسپیٹ نبل طوفان او طوفان نه علاوه بل ملخان ملخ ورته
بل سپجې تاسو سپجې وای امل بل چنگشان او بل وینا نو دای په بدنو کې سپجې دای په کالو کې سپجې دای په هر څه کې سپجې وشوي دا یو بل معجزه د موسی علیه الصلاۃ او چې کوم عذاب په پیدا غي دی موسی علیه الصلاۃ والسلام تعالی یا ایها الساحر ادع لنا ربک بما عهد عندك صحیح به خدای نه وغواړه کدا مصیبت را نه ختم شي مونږ ایمان راړو الله تعالی فرمای چې کله ته ما عذاب لری کو اذا هم ينقصون دی بیا هغه شیطانانو نو ما په بل راوسته نو بیا به چغې نو بیا مې تل وکړو نو بیا به وعده ما کړه ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا فموجزو زمونگا الى فرعون تا وملئه سردارانو دتا فظلموا بها دینکارو کردی موجزاتنا فانظر اگورا کیف کانا سرنگ شاقبت المفسدین انجام دا مفسدانو وقال موسى و فرعون انی رسول ز پیغمبر من رب العالمین درب دا مخلوقات طرفنا حقیق تین ولاړم حقیقون تاسو هم ټینګ وای کلک حقیقون ټینګ ولاړم غلا پدې خبره الله اقولا چې نبوې په الله تعالی باندې الا الحق مگر اشتیا خبره قد جئتکم تاکي سرا مارا تل کړي تاسو ببینت په یو قوی معجزه من ربکم بجانب طرف تاسو نه فارسل خلاص کا معیا ما سر بنی اسرائیل نو سره اخلاص کا دسنا کلچز اف سلیوری د غلامای د بندنونو نه اخلاص کا دسنا ذکر دوی دغه تولیکا چې د بنی اسرائیلو د دې بنیادی حقوق د غصب کړیو د دې بنیادی انساني حقوق د غصب کړیو بنی اسرائیلو ته حق نو د آزادان تجارت کولو نمبر اول بنی اسرائیلو ته حق نو د خپل مرزه د لیبر کولو بنی اسرائیلو ته حق نو د خپل اجرت ته تعین کولو بنی اسرائیلو ته حق نو د ملکیت جوړولو دیسه شی په خپل نوم کوله نشو بنی اسرائیلو ته حق نو د خبرې کولو نو بنیادی حقوق ولا غصب کړو دیو چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فارسل آزاد کما سره بنی اسرائیل دې خپل انساني مقام ورته څورته ورته انساني مقام ورته قال ان كنت فرعون ورتوي کچریت جه تب آیت رات لکړي په یو معجزه باندې فاتبه راوړه دا معجزه ان كنت من الصادقين کيه تدرستون خلقنا فالقا غصا او غرذلت لکړه خپل فاذا هي انا غهان دا لکړه صوبان مبين یولو یا اشدها وا خمار تاسو ورته شمار یو دوی شمار وی یو ټن وی د ټن نام زیات وي انو خزیده نشي داسې پرورو په دا بازارونه لګي کنه نو په دې بازارو کې ولو یا پیټای پاږي کې او شاماري خو دې غوندلو په میله کې صحیح غوندل دې طرفه کې یو میله لګي نه ها انا کې خمار خو دا خمار په صاحب استو باندې بم پوره نیمه غنټه پس وایي ځکه چې ساخره ډېر مې د پس د ساخره ورو به تاسو شو دې خو خزیده اګه بس مکه کې دي نو بس پروت یا بلا ده صحیح کروان شي ډېر په دمه رواني په روان په کرا روان دې څه وای شامار اوس دې الله تعالی وای چې د موسی عليه السلام د لکړې نه شامار به جوړېدو او سوره قصص کې وای موږ چمچمار ورته وای د دې نری مار دسترګې پرب کې پناش عربي کې ورته جان وای عربي کې ورته جان اجان اصل جن ته وای څه ته وای جن څه ته وای پیره نو پیره چې په پک سره یعنی وی پټ نو دا رنګه دا جان مار دام یو پک سره ته پټ شي صحیح نو ما تاسو ته چې امام نصفی رحمت الله علیه د حنفیو ډېر مفسر دی امام بیضاوی د شوافیو ډېر مفسر دی امام بیضاوی رحمت الله علیه هغه په کې تطبیق دا کړی دی چې موسی علیہ السلام به د امساز مکه ته وګرځوله نو چونکه دای دومره غټه څومره غټه دا عمره د ګوتې وغټواله عمره
نړم به به نری مار جوړ شي ورو پرسیدو یو له غټ مار بشو صحیح شو امام نصفی وینا د موسی علیه السلام په طبیعت باندې موقوفه کاغه به غوښتل چې نری به جوړ شي نری به جوړ شي کاغه غوښتل غټ دی جوړ شي نو غټ به ان زما د دوه سره اتفاق نشته ان ځکه مې نشته چې د قران الفاظ دغه تصور نه ورکړي دلته وی فاذا هي right at the moment فاذا هي معنا right at the moment ثعبان مبین دا غي یو اژدها خامار جوړ شي هجس ها فورا یا چې تاسو مکه ته ورتک شو یو غټ مار به جوړ شو او څومره غټ ما تاسو ته ویل امام صاوی رحمت الله علیه هغه نقل کړی دی ابن عباس سے رضی الله تعالی عنہ چې د دواړو تاسو ځانوای د دواړو زامو میس کې او یا غزه ډسټنس دا دا غزه شرعي زمونږ غز په درې فوټه خو شرعي غز یو نیم فوټ دی نیم غزه هغه د غز دی اصله کې ذراع وای دیتا عربي کې غز ته وای ذراع ادي هم ذراع وای صحیح شرعي غز دا ذراع ویا نو دا ذراع دی ذراع معنا غز نو دا یو نیم فوټ دی نو چې اویا زله داشي نو اویا او 15 درس سوره شو یو سل 15 فوټه نو ډیسټنس پسوره یو سل 15 فوټه نو د فرعون کم کیسل چې وو هغه شامار چې موسی علیه السلام چې بورو ورته داسې نه به یو زامه پدمه کا بل به جتلا نال تبره به پلا په برچت باندې به کې خود راځه صحیح او فرعون به منډه کړه صحیح او دن نبی شک قتل موسی علیہ السلام ته ویل شي ټینګ کړه صحیح مستقیم صاحب دا دغه دغه چیزو کې بنو چې د سلیم مارو دغه الله تعالی وایي چې کأن سوره قصص 3 کوم ځای درځه درس او شکر ته یو دي درس او شکر ته څه وعن القي عصاك امن ورته حکم کو چې تو غرزوا دال کړه خپل دی فلما راها کله چې دوړي د دال کړه تا تاسو حرکت کو کانها جان داس تیز حرکت لکه نری مار چي الله تعالی الته د حرکت تذکرہ کوي دې دا نه سبق کې د باډه تذکرہ کوي چې باډي به سوره شمال خو حرکت به څنګه چمچنی بار پرشان ورکوټي مار پرشان تهتز حرکت به کو کانها جان دمر تیز حرکت لکه اندرې چمچمات څنګه حرکت کوي اوس واپس خپل سبق ونزغ يده ابراهيم موسى عليه السلام لا فراوست فاذا بيضاء داس بوکل دیکھو موسی علیہ السلام لاس پیدا سکه نجدا سے بیراوست لکه د نور پشان شاین کو د نور پشان فاذا هي بيضاء ناگهان دالاس به بيضاء شایننگ للناظرین کتن کتا قال الملأ اوه ملأ معنا چیفټینز د لوی جرګې منبران موجوده دور کې زموږ سو ها د لوی جرګې منبران قال الملأ او سرداران د قوم فرعون لا الا هذا تاکي سردا موسی لساحر علیم دې جادوګر دې علیم ډیر ماهر علیم معنا ډیر ماهر جادوګر دې یرید دې دا غواړي ان یخرجکم چوباسی تاسو من ارضکم دزمک استاسونا د جنرال پبلک ته وي ستې جنرال پبلک ته او بادشاہ ته دا مشوره ورکولا ځکه د لوی جرګې منبران چې وي نو د یو طرف ته بادشاہ ته عجیب مشورې ورکوي بل طرف ته پبلک عجیب یې راي صحیح پبلک they do frighten them نو پبلک اسپلایټ کوي بل طرف ته بادشاہ ته وایي جی خلک ډیر پوسه دي د دې وجه صحیح موږ له پیسې پکاري چې خلک مطمئن نو دې غاړه نوم پیسې اخلي عدالت ته دی راي دا ډېر ویلا یعنی صحیح دا ډېر شیطانانی یرید ان یخرجکم من ارضکم دې دا غواړي چې وباسي تاسو من ارضکم دزمکه تاسو نه فماذا تامرون پس تاسو حکم کوي یې سمشوره کوي قالو نو دې سرداران ورته وي فرعون ته سو وی ارجه لک ټایم ورکا سو ورکا
لگ ٹائم ورکا قالو دے وی نوی فتنہ دا کہ اسے فوراً نسی او جیل تے ورچے نو خلق ہنگامہ کری خلق سے تے ہنگامہ کری ہنگامہ ہوئی تا سو فساد کری دنگا فساد کری نوی لگ ٹائم ورکا نو پکپل برورو آرام سے قالو دے ورطوے ارجے لگ ٹائم ورکا دتاوا خاور ارد ہارون علیہ السلام تا وارسل پیغام لے گا لیٹرو لے گا فی المدائن پشارو کے حاشرینا دا جمع کون کو دا پارا چسرا جمع کی یا تو کا چراولی تاتا بکل ساحر العلیم ہر ماہر جادوگر داغ شار یعنی طول شارونو تا جو سرکاری لیٹر ور لے گا ٹولو شار ہوتا سر کا قندار تا لیٹر وارو لے گا چمن تا وارو لے گا سپین بولدک تا وارو لے گا اورزگان تا وارو لے گا ہیلمن تا وارو لے گا بادغیس تا وارو لے گا تاجکستان تا وارو لے گا فلا تا وارو لے گا فلا تا او دا آغا دا والی تا ہوا چی دا علاقی دا ٹولو نماہر قسم ساحران دی غرا جمع کر جادوگران وجاء السحرة اران السائران فرعون تا قالوا اردوی چرال نو دنیادار خلق قلنبے خپل شے برابر ہے ای فرعون تا وی خن سبکو وی دی سری طرح بر جادو مقابلہ کوئی نائی ورتے کہ کامیاب شنو شے بخی ملاو شن سنگا پیسے بخی ملاو شن وجاء السحرة فرعون اران الساحران فرعون تا قالوا دیوی ان لنا لاجرا آیاوی بمون دا پارا اجرا اجرت سشے اجرت ان کننا نحن الغالبین کشر شمونگا غلب ملدن کی قالا فرعون ورطوے نعم of course نعم مانا yes of course یقیناً بھئی بلکہ دین علاوہ وَإِن لَكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تاسو بھئی خامخاد مقربین دا بادشاہ سخا تاس تب سپیشل کارڈ ملاوشی سو برتا ملاوشی سپیشل پاس برتا ملاوشی وی آئی پی بشے قالو دوئے یا موسیٰ او موسیٰ اما ان تلقیا آیات ارتاوے لنبے امساق بلا و اما ان لکونا آیاتا کسمونگا نحن الملقین مونگا غرزون کے دا سواگانو دلکڑ اقبلو اول یعنی لنبے تقبل فن مظاہرہ کے کمونگے ہو قالو وے موسیٰ علیہ السلام القو تاسو ارتاو کئی تاسو غرزوئی فلما القو کلچ دوی ارتاو کل سحرو آیون اللہ سے مسحور اکڑے متاثر اکڑے سترگ دخل کو وستربوم اڈیر اویر ولدوی وجاؤ رات للیو کل بسحر الحزین پڑیلو سحر واوحینا الى موسیٰ منگا وحیوکر موسیٰ علیہ السلام تان القیاساکا چتو غرضا امساق بلدے فائزائی آلا گہان داسوا تلقپو نغردلی ما یافکون آغا سیر چکم دوی جوڑ د دوی غټول شماران او ماران هغه ټول د سراون کړل لکه چې خپل خپل کولاو کړ انصوره او یا غدا نه کو بس وې ټول د سره اخر فوقع الحق ثابت شهق وبطل ما كانوا يعملون وباطل شاغا چې کوم عمل دې ساحرانو کولو فغلبوا دفیق سدي هنالک په دغه ځای په میدان پس په دغه میدان فانقلبوا اگردے دلدوی صاغرین ڈیفیٹڈ ذلیلا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ اور اگردول شجادوگران ساجدینا سجدہ کون کی دوی پزان کوئی نشو یو قوت پشکل دیتونو سجدہ ہو رہا بولا سیو کلس او سیو بھی قالو دویوے آمنا ایمان مراولے پر رب العالمین بان لے نوسمات آستویلو چه فرعون خپل داداوا ما علمت لکم من الہ غیری زمان علاو بل خدای نشتا انا ربکم الاعلی استاد د ټول له خدای زین نو چې دوی وی چې ایمان مراوړې پر رب العالمین نو دا تصور ته پیدا کېدی چې فرعون یادای نو ردی وجه دې خبر واضحه چې ایمان مراوړې رب العالمین پر رب موسی او هارون پر رب موسی او د هارون باندې او چې دوی وی رب موسی د هارون باندې فرعون ها ایوه او قال فرعون و فرعون آمنتم بی تاسو ایمان راڑ پدبان لے قبل ان آذن لکم مخیر دینا چی ما اجازت در کروی تاستا ان لحاظا تاکہ سردا لمکرون داستاسو یو ناکار تدبیر دے مکرتمو فی المدینہ چی تاس دا تدبیر جوڑ کرے پدے شار کے تاسو او دا موسیٰ ٹول یو ڈلائی تا ٹول سے
لتخرجوا منها آلها د دې د پارا چې او باسي تاسو د دې شان حال د دې فسوف تعلمون زرد چې تاسو پوه شئ لو قطعنا یقینا زکت کوم با لا سنستاسو وارجلکم اخفیستاسو من خلاف عدل بدل اپوزٹ سائڈ ثم لو صلبنکم بیا صلیب کوم تاسو کروسیفائی کوم تاسو اجمعینا ټول قالو دوی انا الی ربنا تاکي سره مونږ پروردگار پر تمون قلبونا واپس نکيو وما تلقم منا اتمون لعذاب دراکه الا ان مگر د دې خبره آمنا چې مون ایمان راوړې په آیات ربنا پایتونو درب زمونږه لما جاتنا چې کله رانل دایتونو مون تا ربنا او رب زمونږه افرغ علينا راوړې مون باندې افراغ دې ته وایي چې قوره چې یو لوی بکټ د اوبو ډک یک مش پچاو غواړي راتو یول سوې ورته تاسو یول وای افرغ علینا راتوی کې مونږ باندې صبرن صبر استقامت یعنی ډیر زیات راکې ډیر زیات صبر استقامت دا سړی ډیر شیطان دی وتوفنا او وفات کې مونږه مسلمینا په دې حالت کې چې مسلمانان قال الملأ من قوم فرعون او سرداران د قوم فرعون اتذر موسی فرعون ته وی اتذر موسی آیات پرېږدي موسی او قوم او قوم دد ليفسدوا في الارض چې فساد کې زما کې وای زرکا ادا موسی یذرکا پرېږدي تا والهتک خدایان ستانو فرعون خود بل خدای قائل نو نزلته الها په معنا د زملا او کاستار او فقایکا ستا وزیران دیتا نه مني د موسی عليه السلام دا نو چې تا نه مني معنا دا د چیلنج کوي ستا گورنمنت دا د سټیټ وفادار ندی در سټیټ غدار دی در سټیټ نو د سټیټ غدار د پر سزا سره گویا د لوی جرګې منبرانو مشورو کوي دی پانسی کا صحیح اوس فرعون او پته پوي چې د باندې لاس ټول ډېر مشکل کار دی پرې سړي لاس ټول ها ډېر مشکل کار دی نه ورګه د بلې غاړې رستن اور پسې قوت کټ کوم څو پسې کټ کوم چې دا لیډر یوازې پاتې شي قال دوه سنقتل ابناهم زرد چې مونږ به قتلو ابناهم ځوانان لدوی ونستحيي نساءهم اجوندې به پرېږدو ښځې لدوی تشې ښځې به ژوندی پرېږدو ځوانانو له ټول قتلو ځوانان دا فرعوني سیستم اوسم دنیا کې روان دی صحیح قال سنقتل ابناهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم اتاکک سره مونږ د پاسه دوی قاهرون غلبه لرونکي انکار کول شو ځکه حکومت زمونږ دی قال موسی اوس فرعون شروع سو پکړ دکړ هغه د لس کسان نیول دغه د محله کې شل کسان راوستل هغه د چاپاو لګی دا دغه ته انویسټیګیشن شروع کړ نوجوانان ټول رانیسل امړولې نو موسی علیہ السلام قوم تصوی قال موسی لقومه و موسی علیہ السلام قوم پلتا استعینوا بالله امداد والے اللہ تعالی نا واصبروا د صبر استقامت مظاهره کوي ان الارض تاکي سرز مکان لله د الله دا یورسوا ور کیدا من هغه چاته یا شاو چې دی غواړي من عبادت د بندگانو خپلنا والعاقبت بهترین انجام للمتقین دا متقیانو دی ها تکلیف خو ور باندې تیریږي خو بل عاقبت کامیابی به الله تعالی صلی الله علیه اوس دې قوم سو قالو دوی ورتوی اوزینا تکلیف را کړې شو منتمن قبل ان تاتینا مسجد رات دوستانا چې موسی علیہ السلام لا پیدا شوه نو هغه هم فرعون ماشومان وجل څه کول ماشومان ولا علا ودا تکلیف د مونږ ته مخکې را کړو خپلته ماشومان وجل دلته ځوانان وځي قالو دوی ورتوی اوزینا من قبل ان تاتینا منتعزیت را کړې شوی د مخکې درات دوستانا ومن بعد ما جئتنا ادي ازیت را کوي پس درات دوستانا هم هغه شان قال او موسی علیہ السلام اسا ربکم یقینی خبره پروردگار تاسو ایولک عدوکم یقینا هلاک بکی دشمن تاسو ويستخلفکم خلیفہ جان بجوړ کې تاسو فل ارض پدیز مکه د مصر کې پس د دوینا فینظر بیا الله واچ کوي تاسو کې فتامرون چې تاسو څنګه عمل کوئ موسی علیہ السلام یو پیشنګوئی ورته ورکړه چې دې به هلاکیږي ها تکلیف مونږ باندې تیریږي خلق بومړيږي په انجام کار بدای چې مصر به مونږ ته کنټرول کې پاتې کیږي څه خو هغه ټیسټ به دې ټیسټ نوم دوی دي چې مصر مونږ ته کنټرول کې پاتې شي الله بیا مونږ ګوري چې مونږ څه کو دې زما کې
ولقد اخذنا آل فرعون اتا کسر مونگنی ولیو آل فرعون بالسنین فقحت تیبانی مقحت راوستے ونقص من الثمرات اپ کمی د فروټو لعلهم یذکرون دې د پارا چې دای نصیحت واخلی او ځان پوي کې خبره باندې الله ته رجوع کې ایمان لري فاذا جاءتهم الحسنه کله ترا بغي دوی ته فراخي د رزق قالون دوی بوي لنا هذه دا زمونږ استحقاق دی مونږ ډېر ځان ستل کړی دی نیرونه مو استدي زمکه مو خېړولې دي ماډرن ټیکنالوژي مو استعمال کړل نه هذه دا زمونږ we deserve it. We deserve it. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ لَكَوْ بَرَسِدُ تکلیف او مصیبت یطیروا بموسی دای بد فالین ولا په موسی علیہ السلام مما او اپا چا چې موسی سره ملګری ودا موسی ورته ملګری د سپیر خلک دی دای چې دا فساد جوړ کړی دی دا غینه پس مونږ سره تل خرز غونړی دا نو فرعونانو وی الا خبردار انما طائرون خبردار طائرهم چر دوی بدفالی عند الله فعلم دا اللہ کے دا ولكن اکثرهم لا یعلمون لیکن مجارتی دوی نپوی دل خبرو باندے وقالو دوی چا فرعونیان ما تاتنا موسیٰ علیہ السلام تے وی کلچون تراولی منتابہی من آیتن سچون تراولی منتمل آیتن دا موجزیا دا غزامنا لتسحرنا بها چت منگد جادو دا سرلان لے پا موجزبانے فما نحن لک بمومنین خنیو منگتا بانی ایمان راڑون کی تو چسکے نوکا ہر سچکے منگا ایمان اللہ تعالیٰ وی خدم پا نور موجزو خو ایمان نراڑے فج مصیبت نربان راوالا فارسلنا غلیم الطوفان اولیگل من دویبان طوفان والجرادا ملخان والقمل اسفجی والدفادقا چنجخان والدما اوینی آیات المعجزات مفصلات یکی بعد دیگرے مفصلات مانا دا طول آل ایٹ ونس نا یو برالا چا بخط پشن بلا بر پسرالا دی بلا سانو آغستے one after the other فاستکبرو دیز انکارو کو زانلویو گنو بیان خدای ته سرنڈر نشو وکانو قوم مجرمین ودیو قوم مجرمان ولما وقال مرزا کلچ عمرہ بغی دویبان الرزو عذاب دا موجزات قالون دوی بوی او موسیٰ ادعو لنا دعاو کمون دا پارا ربکا دا پروردگار پلنا بما دا آغا نجات حیدہن لکا چوا دے کریتا تا لئن کشفتا کچر لرکتمون عنا زمون الرجزا دا تکلیف لنؤمنن للکا نمون با ایمان راڑو تابان لے ولنرسلن نماکا عذاب بکستا ملگرتیا کی بنی اسرائیل خدا عذاب ران لرکا پتا با ایمان راڑو پیغمبر بدے امنو دا قوم بدے آزاد دا قوم بدے آزاد کلو فنڈامنٹل رائٹس بول فلما کشفنا غنم الرزا کلچ بلرک ممدوین قضاب لا اجل تار فکس ٹائم پورے ام بالغو جدے برسیدون کیو اغا ٹائم تا اذا هم ینکسون نناگانا دوی بخفلوا دبیاما تولا بیا بے کفر کو فانتقمنا اللہ تعالیٰ وی دیکھو موسر ڈرامے کولے خو فانتقماتے و انتقام وقت فانتقمنا منو منگا انتقام واغست دوینا فاغرقنا منگا غرقل دوی فی الیم میں پس سمندر کے بار کے میڈیٹرینین سمجھا کی میڈیٹرینین کے بحر متوسط کی بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا دَدَّ وَجْهِ کہ دوی تکذیب کو دایتن زمونگا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ او دی عنها ددینا غافلین غفلت کون کی وَأَوْرَثْنَا اپ میراث کو ورکمونگا القوم الذین آغا قوم د بنی اسرائیل تا آغا قوم کانوا یستضعفون کہ دی کمزوری جوړ کړی شو بنیادی حقوق کې غصب شي مستضعف هغه ته وایي چې بنیادی حقوق کې غصب شي استضعفون مشارق الارض چې دوی کمزور ګرځول شو په اطراف مشرق او دزما کې او مغارب په اطراف مغرب او دزما کې یعنی بنی اسرائیل چې کم ځای مسیدل هغه ته بنیادی حقوق نو ملا صحیح شو کپ کیپټل کې نو ورته نو ملاو کپ دیہاتو کې ورته نو ملاو کپ پولیس والای کې ورته نو ملاو ک ګریډا هلز کې ورته نو ملاو ک ډاون ټاون کې صحیح خو چې هغه الته کې لیکلی وغه کیس کے نیشنلٹی کے لیے کہ بنی اسرائیل نو بس اگر حقوق نہ خلاص
کانو یستضعفون چې د کمزوري ګرځول شو په مشارق او مغارب د زما کې التي اغزما کا بارکنا فیا چې مونږه برکتونه چولیو پای هر شي پکې وافرو خدای ته پکې شي نه ملاوي دا هر شي پکې وافرو دوی ته شي نه ملاوي دا وتمت کلمت ربک الله تعالی فرمایي چې په دغه انداز ستاسو پروردگار فیصله بهترین فیصله د بنی اسرائیل لپاره مکمل شي وتمت کلمت ربک ذکر فرعونیان غرق شي هغه ځمکه دې کنټرول کړاله وتمت اکامل شي کلمت ربک کلمه د پروردگار تعالی حسنا مبارک کلمه په بنی اسرائیل باندې بما صبروا د دې وجه چې دوی ډېر د پیشنس اظهار کړو د صبر مظاهره کړو ودمرنا امونګه تباہ او برباد تدبیر معنا تیزره کول او مونږه ریزه کلمه هغه تدابیر کان یصنع فرعون چې جوړول به فرعون او قوم دده وما كانوا يعرفون او هغه بعد چې کوم دوی کولې وجاوزنا ببني اسرائيل البحر مونږه پورې کول بني اسرائيل د میډیټرینین ورته الله تعالی ادرو موسی علیه السلام ولدا سے اسوار اخلاص کړ میډیټرینین خلاص وجاء دولس ځای خلاص ذکر دولس قبیله وي د موسی علیه السلام ته موږ هر ټرایب خپل سربراہ سره دي هر ټرایب اقدام به قباسه اوس د هلاکت وخت هلاکت په کوم حالات خلاصي کې نه منډه واده وینن دولس لارې بجلا دي افکاری موږ د بلې قبیله بلار باندې نزل صحیح وی یوسف الله په کار دا کړزوله وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر پورے کل مونگا بنی اسرائیل سمندرنا فاتحو علا قوم پسرال الدوی پیوکو ازگور تازه مصیبت تخلاصی وی دی خوچ سمندرنا پوری شوی یو قوم اوکتو یا کفونا چی عبادت کو علا اصنام دسبوتانو لهم چو دوی دا پارا دبوتان عبادت کو نو ازگور دا تازه عذاب نخلاص شو دی موسیٰ علیہ السلام تے او موسیٰ علیہ مونگ لوی دغا سی ویزا بالخدای پکار دے څنګه پکار دي دا څه خدایان پکار دي چې په نظر راځي استا خدای دې قالو دوی او موسی اجعل لنا الها جوړ کې مونږ د پاره یو خدای کمال او الیا داس خدای لکه دوی چې خدایان دي قال موسی علیہ السلام ورته انکم قوم تاسو یو قوم یې تجهلون جهالت کوي د جاهل زمن دي تاسو ان هؤلاء وتاکی سره داخل داد بوتان عبادت چې کوي متبرن هلاکی دن کې دې ماون فی هغه تدبیر چې دوی کوي کې دی او باطل کې دن کې دې ما کانوا یعملون لاغا چې دوی چې عمل کوي قال و موسی علیہ السلام غیر الله ای سوا د الله نه ابغیکم ذولتم تاز پارا الہ خدای او وا د الله تعالی فضلکم برتری در کړه تاسو له العالمین مخلوقات باندې عجیب خلک دي کوم خدای چې تمره لوی عزت درک استاد د پاره تمره لوی سپر پاور تبا کو خدای مو به خوبه هغه خدای عبادت نه کوي بل خدای غواړي وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ آیات کے آغا چی نجات در کمو تاست آل فرعون لا یسومونکم چی رسول تاستسو العذاب ناکار عذاب یقتلون ابناکم قتلول بیزوان آنستاسو ویستحیون نساکم جوندے پر خود خدستاسو وفی ذالکم اپدے عذاب کے بلاؤن لو امتحانو من ربکم د جانب در افستاسونا غزیمون دیر لو امتحان نو بلا پا دو مانو رضی یو بلا پا مانا دا امتحان نو معنا دا چې دا فرعون تاسو ته کوم تکلیف درکو دا ډیر لوی امتحانو او دیم بلا په معنا د نعمت نو دا ما چې لکم نجات درک الله تعالی فرمایي دا یو ډیر لوی نعمت او لوی خیر چې الله تعالی تاسو له درک الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین محمد و آله وصحبه اجمعین اللهم ربنا الحمد لله بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسبحانه وتعالى وانا الليل وانا النهار فالله خاتم